ننګرهاریانو داسې کار وکړ چې ټول افغانستان یې حق حیران کړ. دا چې ننګرهاریانو څه کړي دي د پاکستان په وړاندې کوم جدي اقدام اخیستی دی، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ننګرهار کې د پاکستاني کلدارو پر ضد جدي کمپاین دوام لري. ننګرهار ولایت کې د پاکستانیو کلدارو د چلښت د مخنیوي په اړه د چارواکو جدي او خوندور کمپاین دوام لري. والي شاه محمود میاخیل وړمه ورځ په یوه غونډه کې وویلې چې له یکشنبې وروسته هیڅوک پاکستانیو کلدارو سره دولتي ادارو ته نشي ننوتلی. هغه ویلي وو چې د پاکستانیو کلدارو کارونه یوازې د افغانیو ارزښت کماوه، بلکې هیوادني اقتصاد ته یې هم لوی زیان رساوه. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي خبریال .com ته ویلي د پاکستانیو کلدارو د بندښت پریکړه جدي ده او په اړه یې عملي کمپاین هم دوام لري. دی وایي د دې اقدام په عملي کولو کې لومړی پر دولتي ادارې او کارکوونکو او بیا وروسته پر ټول ولس عملي کیږي. د پاکستانیو کلدارو دا ډول خوندور کمپاین له ننګرهار ورهاخوا په خوست ولایت کې هم دوام لري. له دې کمپاین سره هم مهاله د افغانیو د ترویج پیغامونه هم ورکول کیږي. په دواړو ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونه او صرافانو ته نوي افغاني بانکنوټونه ورکړل شوي څو پر مټې پاکستاني روپۍ بندې او راټوله شي. ننګرهار او خوست دواړه سرحدي ولایتونه دي چې پکې له دې وړاندې پر پاکستانیو کلدارو په ازادانه ډول راکړه ورکړه ترسره کېده. اوس هم په دې ولایتونو کې راکړه ورکړه دوام لري، خو چارواکي وایي ډېر ژر به د پاکستانیو کلدارو پر چلښت په پوره توګه بندیز ولګول شي. دوی وایي هر څوک چې د ولایت له پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چنل به ورسره کیږي. ولسونه هم د چارواکو له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید دغه اقدام عملي شي، نه دا چې د تیرو کمپاینونو په څیر نیمګړی پاتې شي او بیا پر پاکستاني کلداره راکړه ورکړه په ازادانه توګه بیا پیل شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي، که مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.